أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما خوږو اوریدونکو، قدرمنو مشرانو او زما عزیزو ملګرو، السلام علیکم. زه نن ډېره خوشحاله یم چې د خپلې وینا وړاندې کولو لپاره ستاسو مخې ته راغلی یم. زما د خبرو موضوع ده زموږ مشهور تاریخي شخصیتونه. ګرانو اوریدونکو، که موږ د خپل وطن په سپېڅلي تاریخ باندې نظر واچوو نو په یقیني توګه ډېر سیاسي او تاریخي شخصیات په نظر راځي. دغه شخصیاتو د خپل وطن او د وطن د ترقۍ دپاره د خپلې برخې کردار ډېر په ښه شان ادا کړی دی. ځکه خو نن د دې وطن اوسېدونکي په دې فخر کوي چې زموږ مشران هم د تاریخ په پاڼو کې راځي. لکه شاعر وایي چې یو خواته خوشحال رحمان باچاهان اتلان دي، یو خواته خوشحال رحمان باچاهان اتلان دي، بل خواته قائد اقبال سپېڅلي مشران دي. ګرانو اوریدونکو، نو په دغه نومونو کې یو نوم د قائد اعظم محمد علي جناح دی چې هغوی د دې وطن او د دې خاورې د آزادولو لپاره ډېر کوښښونه کړي دي. د هغوی په کوښښونو خو نن موږ په دې خپل وطن کې ښاد او آزاد یو. د دغه لوی شخصیت په حوالې سره شاعر وایي چې عظیم الشان قائده لتا قربان قائده، عظیم الشان قائده لتا قربان قائده، تاسو آزاد وطن لا خاورې کړو ځان قائده. مونږ پتا فخر کوو، مونږ پتا فخر کوو د پاکستان قائده. ګرانو اوریدونکو، دغه شان نور هم ښاغلي مشران او شخصیات موږ ته په نظر راځي چې هغوی د دې وطن خلکو له همت او طاقت زیاتوي. لکه علامه محمد اقبال، دوی زموږ د قوم مصور او قومي شاعر وو. دوی په خپلو نظمونو او کتابونو سره د دې وطن ښځو، سړو، لویو او بړو ته د محنت او ترقۍ سبق ورکړی دی. د دغه لوی فلسفي او مصور تعریف شاعر په دې الفاظو کې بیان کړی دی چې ترقی چې ارمان وو، ترقی چې ارمان وو، مصور د پاکستان وو، چې لایق د ډېر صفت وو، چې لایق د ډېر صفت وو، چې کردار یې ډېر اوچت وو. شاعري د کمال ده، شاعري د کمال ده، په اردو کې بې مثال ده. فلسفي علوي شاعر وو، د اسلام لوړ مفکر وو. په خپل قام باندې مین وو، په خپل قام باندې مین وو، په غمونو یې غمجن وو. بې مثاله با کمال وو، دا اقبال وو، دا اقبال وو. او چې شاعر لکه اقبال شي، او چې شاعر لکه اقبال شي، بیا یادونه یې بار بار شي. ګرانو اوریدونکو، زموږ وطن خو د ننګ او غیرت وطن دی. دلته هر یو کس د خپل وطن سره محبت کوي او داسې کارنامې کوي چې پوره دنیا ځان ته حیرانه کړي او د پوره قوم نوم روښانه کړي. او بیا د دغې مشرانو د وجې موږ ته ځان په پوره دنیا کې اوچت او عزتمند ښکاري. لکه څنګه چې بابا عبدالرحمن دی، دوی هم په تاریخ کې ډېره اوچته نامه لري. رحمان بابا د خپلې خوږې شاعرۍ په وجه یادېږي. دوی په خپله شاعرۍ کې ډېر ښکلي او خواږه نصیحتونه کړي دي او تل یې د مینې او د ورورولۍ وینا ورکړې ده. ځکه خو یو شاعر ډېر په عزت سره په خپله شاعرۍ کې یادوي چې په مونږه ګران، په مونږه ګران بابا، په مونږه ګران، په مونږه ګران بابا، ته یې زموږ عبدالرحمن بابا. په ښکلي رنګ کې دې پیغام راکړې، په ښکلي رنګ کې دې پیغام راکړې، تا به څنګ نه یو قدردان بابا. هره خبره دې په طول پوره ده، هره خبره دې په طول پوره ده، زار شو موږ زار ستا له دیوان بابا. ستا شاعري ولې خوږه بنوي، ستا شاعري ولې خوږه بنوي، ته یې ملګری د مسلمان بابا. ګرانو اوریدونکو، دا وطن خو د یو دوو تاریخي شخصیاتو وطن نه دی، بلکې دا خو د ګڼ شمېر ښاغلي مشرانو وطن دی. دلته خو قدم په قدم زموږ مشرانو جرأت او بهادري کړې ده او تل یې هم همت لیدلی دی. لکه زموږ یو بل مشهور شخصیت خوشحال خان خټک، دوی هم د خپلې بهادرۍ او خوږې شاعرۍ د وجې د پښتو په تاریخ کې یادېږي. دوی ته د خپلې بهادرۍ د وجې یو بل نوم بهادر ننګیال هم ویلی شي. او شاعري صفت څه په داسې الفاظو کې کوي چې خوشحال خوشحال دی، خوشحال خوشحال دی، د ژوند جمال دی، د فن جلال دی، کمال کمال دی. زړه د زمري دی، سترګې د باز دي، زړه د زمري دی، سترګې د باز دي، ډېر ښایسته یې ناز او انداز دي. یو لاس کې توره بلکې قلم دی، یو لاس کې توره بلکې قلم دی، خوشحال د ژوند او د فن جلال دی. ګرانو اوریدونکو،
د دغې مشرانو نه علاوه د پښتنو یو بل مشر باچا خان هم د یاد قابل دی چې هغوی ډېره په نره د دې خاورې خدمت کړی دی او نن هم د هغوی نامه ډېره په عزت او احترام سره یادېږي. ګرانو اورېدونکو، د دې وطن خلک په هره شوبه او مرحله کې کامیاب او کامران دي. ګرانو اورېدونکو، که د سیاست په حوالې سره موږ سوچ وکړو نو موږ ته یو عظیم شخصیت صاحبزاده عبدالقیوم خان مخې ته راځي. د دوی دا کوشش و چې دې سیمې خلک دې پخپله د دښمن مقابله وکړي. دوی د صوبه خیبر پښتونخوا اولنی وزیر اعلی و. د پښتون قام په مشرۍ کې 2 ځله د ګول میز کانفرنس مشر ټاکلی شوی دی. د پېښور ریډیو سټیشن په کال 1915 کې هم د دوی په وزارت کې جوړ شوی و. د حکومت له طرفه د نواب خان بهادر او سر خطابونه حاصلونکي صاحبزاده عبدالقیوم خان لپاره موږ په صحیح توګه ویلی شو چې مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان پاتې وي، مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان پاتې وي، تل تر تله یې په ښه نوم پای ښاغلي. ګرانو اورېدونکو، زموږ د وطن په ازادۍ کې ډېرو مشرانو سړو زلمو عالمانو او ښځو خپله برخه ادا کړې ده. په دغه خلکو کې یو مشر قاضي فضل قادر شهید هم د یاد قابل دی. دوی د وطن د ازادۍ لپاره بار جنګېدلي وو. دوی به همیشه د تور رنګ لباس استعمال کولو او دا به یې ویل چې د ازادۍ د حاصلولو پورې به زه د دې رنګ لباس استعمال کوم. غرض دا چې د مسلمان قام د غلامۍ نه نجات او د هغوی د ازادۍ لپاره دوی بار جنګېدلي وو او آخر ورته د شهادت رتبه حاصله شوه. ځکه خو شاعر وایي چې نه کلونه د غلام په غلامۍ کې، نه کلونه د غلام په غلامۍ کې، نه ساعت د ازادۍ ګزن کدن دي. ګرانو اورېدونکو، په تاریخ کې هغه خلک هم د یاد قابل دي کومو چې د پښتنو تاریخ لیکلی دی، لکه حافظ رحمت خان، خان ددو، افضل خان خټک، پیر معظم شاه، بهادر شاه ظفر، قاضي عطاالله خان او روشن خان. دوی هم د پښتو نوم روښانه کړی دی. ګرانو اورېدونکو، که د جنګ په حوالې سره موږ سوچ وکړو نو موږ ته یو عظیم شخصیت او بهادر سپاهي د کارګل اتل او د صوابۍ اوسېدونکی کیپټن کرنل شیرخان چې هغوی د دې وطن پاکستان دپاره او دښمنانو ته د شکست ورکولو دپاره خپل ځان قربان کړو، خو دښمنان یې یو قدم هم مخکې پرې نه ښودل. د هغوی د ژوند هره یوه لمحه د یاد قابله ده چې هغوی دښمنان هم په خپل صفت کولو باندې مجبوره کړل او هغوی وویل چې موږ د دښمن پوځ خو خامخا یو، خو بیا هم داسې بهادر فوجي ته سلام پیش کوو. د هغوی د دغې بهادرۍ د وجې د پاکستان حکومت هغوی له نشان حیدر د ټولو نه لوی پوځي انعام ورکړو. ګرانو اورېدونکو، نن به ولې موږ په داسې مشرانو باندې فخر نه کوو چې هغوی دښمنان هم په خپل صفت کولو باندې مجبوره کړل. ګرانو اورېدونکو، د دې نه علاوه پیر روښان، ټیپو سلطان، د ملکنډ غازیان او شهیدان هم د یاد قابل دي. ګرانو اورېدونکو، یو بل سیاسي او تاریخي شخصیت چې نامه یې ده شیرشاه سوري، د دوی خپل نوم فرید خان و. دی خو بادشاه د هندوستان و، خو موږ ته فخر په دې حاصل دی چې دوی پښتون او کلک مسلمان هم و. دوی په هندوستان باندې 15 کاله حکومت کړی و، خو د وطن د ترقۍ دپاره چې کوم کارونه کړي دي هغوی د انساني عقل حیران شي. د مارګلي د غرونو تر بنګاله پورې د هغوی په دومره لوی حکومت کې امن و امان و. د کروندګرو حقونه یې محفوظ کړي وو. د ډاک نظام یې هم ډېر زیات ښه کړی و. د جهلم نه تر بنګالۍ د نیلي سړک جوړ کړی و او داسې نورې کارنامې یې هم کړې وي چې دغې کارنامو د وجې په تاریخ کې یادېږي. ګرانو اورېدونکو، په دې خاوره ډېر لوی بزرګان، صوفیان او اولیا تېر شوي دي. په دغه لویو او مشهورو صوفیانو کې یو صوفي حضرت کاکا صاحب هم دی. دا یو داسې صوفي و چې پښتانه ورته د بابا فضل کاکا صاحب وایي. دوی د خپلو صوفیت فلسفاتو له وجې په تاریخ کې نن یادېږي. ګرانو اورېدونکو، د دې نه علاوه په ادبي دنیا کې پروفیسر ډاکټر محمد اعظم هم شهرت لري. اعظم صاحب شاعر، ادیب، ډرامه نګار، افسانه نګار، محقق او نقاد و. نظم او نثر دواړه یې لیکلي دي. له شعر، طنزیه او مزاحیه ډرامهګو مجموعه ده. ګرانو اورېدونکو، د دې نه علاوه د پښتون قام یو بل مشر صاحبزاده حبیب الرحمن په ادبي دنیا کې په قلندر مومند شهرت لري. په کال 1982 کې د پښتو ډکشنري پروجیکټ ډایرکټر مقرر شو او یوه د پښتو ډکشنري د دریاب په نوم یې په ښه ډول تیاره کړه. هغوی په کال 1989 کې د خپلو ادبي خدماتو د وجې صدارتي ایوارډ حسن کارکردګي
او پکار 1989 کې د پرایم منسٹر ایوارډ او پکار 1996 کې د ستاره امتیاز په حکومتي ایوارډونو نمانځل شوی دی. ګرانو اوریدونکو دغه شان بې شمېره ښاغلي مشران زموږ په تاریخ کې موجود دي او تل به په دې وطن داسې اتلان غازیان شاعران صوفیان او اولیا او بهادر ننګیالي تېرېږي او تل به په تاریخ کې د هغوی نومونه داسې ځلیږي لکه د لمر په شان. په آخر کې زه د دغې رانه شخصیتونو لپاره یو شعر پیش کوم چې اتلان د وطن د خاورې په مینه لویږي، اتلان د وطن د خاورې په مینه لویږي، د وخت بادونه یې نوم نشي ختمولی، د وخت بادونه یې نوم نشي ختمولی. تاسو د اورېدو ډېره ډېره مننه.